چې دا سبب دی د هر کار د ټیک کولو. په منځ کې د خشوع راولي، نفس دې د ګناهونو نه منع کوي، آخرت درته را یادوي، د الله ملاقات ته د شوق پیدا کوي. مرګ را یادول زما محترم، که غواړې چې دا نفس د الله موتی او فرمانبردار جوړ کړي، مرګ ځان ته مخې ته کېږده. والله ډېر انسانان په داسې حالت کې چې روټۍ ته ناست دي، په دې انتظار دی چې زه به قبر او چته کم خولې ته به یې اچوم، هغه قبر د هغه په نصیب کې نه وي، د هغې نه مخکې مړ شوي. ډېر مسلمانان د سبزۍ دکان ته ځي، سبزي اخلي د دې دپاره چې ماخوستن به راته پخه شي وبې خورم. د چرګانو دکان ته ولاړي، چرګان اخلي، ماخوستن به پخیږي. د غوښې دکان ته ولاړي، غوښه اخلي، ماخوستن به پخیږي. هغه غوښه پخه شي، خو د غوښې د پوخوالي نه مخکې دا وفات شي. نو د دې وجه نه زما محترمو دا مرګ هر وخت کې ځان ته رایاد کړه. معاملات به دې برابر شي، نفس کې به دې مستی نه راځي. که غواړې چې دا نفس د الله موتی او فرمانبردار جوړ کړي، مرګ ځان ته مخې ته کېږده. په دې باندې ما مخکې یو خطبه کړې ده، مزید په نورې خبرې کول نه غواړم، خو دومره ده چې دا سبب دی د هر کار د ټیک کولو. په منځ کې د خشوع راولي، نفس دې د ګناهونو نه منع کوي، آخرت درته را یادوي، د الله ملاقات ته د شوق پیدا کوي. مرګ را یادول زما محترم، د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو یو وخت کې ما د قبرونو د زیارت نه منع کړي وئ، الا فزوروها فانها تذکرنا بالاخره. ای خلکو اوس د قبرونو زیارت کوئ، ځکه آخرت سړي ته را یادېږي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د نبی صلی الله علیه وسلم د شپې نمبر به چې کله زما سره و، کله کله به نبی صلی الله علیه وسلم د شپې جنت البقیع ته وته. وایي یو ورځ ورپسې زم پټه ورووتم چې ګورم نبی صلی الله علیه وسلم د بقیع قبرستان ته لاړې. خوږ نبی به د شپې حالت کې قبرستان ته تلل، د دې دپاره چې مرګ را یاد کړي.